أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال آیت نمبر 8. د دې آیت مناسبت لمخکې آیاتونو سره په دې طریقه باندې ده. مخکې الله تعالی وفرمایل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، وای سوچ دی نه کوي هغه کسان چې هغوی کافران دي سبقوا چې دوی به وړاندې شي له موږ نه به مخکې شي. انهم لا يعجزون، یقینا دا کافران چې دي دا موږ بې وسه کولی نه سي، دا موږ عاجزه کولی نه سي چې داسې ځای ته لاړ سي یا داسې کار وکړي چې الله تعالی د دوی له ګرفت نه عاجزه سي، دا نه سي کولی. نن الله تعالی وی واعدوا لهم. د دې آیت مناسبت دا ده چې دا کافران چې دا ګمان دې نه کوي چې دوی به وړاندې شي او دوی الله نسي عاجزولی. دا داسې نه کوي چې الله تعالی خپل ملایکه راولېږي او هغه له دې کافرانو سره وجنګېږي. دا به د دغو مؤمنانو په توسط باندې د مسلمانانو په واسطه باندې به مسلمانان باید دې ته ځان تیار کړي د کافرانو مقابلې ته، د کافرانو جګړو ته، د هغو مقابل کې جهادونو ته. دې ته باید مسلمانان ځان تیار کړي. الله به بیا د مسلمانانو مدد کوي. بیا به دا خبره سي چې کافرانو سوچ به دا نه وي چې یاره موږ وړاندې سولو له الله نه، نعوذ بالله من ذلک، یا موږ الله او مسلمانان عاجزه کړل. بیا به دا سوچ نه وي. او که مسلمانان قرار پریوزي بیا خو ضرور کافران غلبه کوي. لکه دا نن سبا مسلمانان اعداد الجهاد نه کوي، جهاد ته آلات و اسباب خرچې نه کوي، د کافرانو غلبه کړي. د صحابه تابعین تبع تابعین د خلفاو زمانه کې مسلمانانو په جهاد او په اعداد الجهاد مصرفونه کول، خرچې کولې. کافران ذلیل ول، کافران مرهوب ول، شکستی کړی و. ولی ځکه دوی په دین باندې خرچې کولې، په جهاد باندې الله د دوی نصرت کول. د دې آیت دا مطلب ده، له مخکې سره دا مناسبت ده. واعدوا لهم، واعدوا اعد دا امر ده د باب د افعال. اعد يعد اعدادا فهو معد والمفعول به معد. اعداد دا تیارولو توي، برابرول، آماده کول. واعدوا لهم او تاسی تیار کی، تاسی برابر کی، شما مهیا بکنید لهم دی کافرانو تا دی مقابله تا مستطعتم څومره چې توان لري من قوت د زور واعدوا شما مهیا بکنید لهم برای مقابله کفار
مستطعتم چقکی توان دارید من قوت از زور، از طاقت د زور او د قوت سی څومره توان لري همومره ځان برابر کړي، هغومره تابعه وکړي، هغومره اعداد وکړي. د مسلم شریف حدیث ده، وای نبی علیه الصلاة والسلام دا آیت ولوستل، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ځان تیار کړي د کافرانو مقابلې ته څومره سي توان لري من قوه د زور نه. قوت څه معنا؟ نبی علیه الصلاة والسلام تفسیر وکړو، الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي، درې ځلې ویل. وای خبردار دغه قوت چې دلته امر پې سوی چې د کافرانو مقابله کې ځان تیار کوي من قوه د زور نه څومره چې توان لري. وای له دې قوت نه رميه مراد ده، نښه ویشتل، رميه مراد ده، نښه ویشتل، نشان زنی، نشان زنی، نشان زنی. په جنگ کې په جهاد کې تر ټولو نښه ویشتل ډېر اهمه مسله ده. دېرس ډزه وکړه په هوایي سیوه کې یو قسم نه مړ کېږي، خو یو کارتوس باندې یو سړی مړ کېږي چې په دې سر یې وویلې. 10 ډزه بې فایدې سو، یو ډز څنګه سو؟ هغه په جای باندې سو. له دې قوت نه نښه ویشتل مراد دي، نښې زده کړي. باید سړی داسې نښه زده کړي چې له ټک سره سړی مړ کړي، داسې نه چې ګره 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 چې بېرته راځي شی هم نه یې سوي، د چا پوز هم زخمي نه وي. دا نه ده، نه دا د صحابهو طریقه وه. نبی علیه الصلاة والسلام به صحابهو ته نښه ورزده کوله، صحابهو به ترینینګ کول. یو ورځ راغی، وای هغوی نښه ویستله صحابهو، وای ارمو بني اسماعیل، وای نښه ولي د اسماعیل بچیانو، وانا مع بني فلان، زه له دې فلان ډلې سره یم. هغه جانب مقابل لاسونه ونیولو. وای ولي؟ وای چې ته له دوی سره سوې نو موږ خو تا مقابله نه کوو. وای زه به له دواړو سره یم، له دواړو سره به یم، په نښه ویشتلو کې به مقابله وي چې څوک ښه نښه ولي. زه به ای خواته یو وارې نښه ولم، بیا به دې خواته ولم، زه به دواړو کې حساب یم. نو نبی اسلام به داسې ټرینینګ ورکول صحابو ته. ابو طلحه یو صحابي و، هغه په نښه ویشتلو کې ډېر ماهر و. وای داسې به اکثر به نبی علیه الصلاة والسلام سره په جګړه کې یو ځای و. وای داسې به د هغې شی وویستل، تیره کې خطا مې ده. وای نبی علیه الصلاة والسلام ته به ډېر خوند ورکول چې د دې غشي په جیب پسې وګوري، ځکه هغه به تو ضرور په یو کافر به لګېدو. ډېره ښایسته نښه ویشتل یې کول، نبی اسلام ته به یې خوند ورکول. نو له دې قوت نه نښه ویشتل مراد دي. نښه ویشتل په جهاد کې ډېره لو خبره ده. ومن رباط، او ځانونه تیار کړئ، من رباط د تړلو، الخیل د اسونو. رباط دا اسم ده په وزن د فعال، په معنا د مفعول سره، لکه بساط په معنا د مبسوط، فراش په معنا د مفروش، لباس په معنا د ملبوس، رباط په معنا د مربوط. بیا به دا اضافت صفت موصوف ته سي. ومن رباط الخیل، او د تړلو اسونو. د الله په لار کې د کافرانو مقابلې ته ځان تیار کړئ څومره چې توان لرئ. د تړلو اسونو، از اسبهای بسته شده، داسې اسونه چې هغه تړلي وي، کته پې تړلي وي، قیزه پکې پرته وي، جلب وي، وسلې، راکټ، پیکا ټول پې تړلي وي، داسې اسونه برابر کړئ. ترهبون دا باب د افعال ده. ارهب يرهب ارهابا فهو مرهب، والمفعول به مرهب. ويرول ترسانندن، مجرد یې سمع ده. رهبا يرهب رهبة، ویریدل. الله وی و ایای فرهبون، خاص لمانه ویریږي. مجرد لازمی ده، ویریدل. باب د افعال متعدسو، ویرول. ترهبون، ځانونه ولی تیار کړئ د نښه ویشتلو د تړلو اسونو. ترهبون، وویروئ. بترسانید، به په دغو اعداد سره، په دغو قوت سره، په دې تړلو اسونو سره، په دې سره وویروئ. عدو الله، د الله دشمنان. وعدوکم، او خپل دشمنان. دا تاسو کورونه سي بمباري کوي، په تاسو چاپې غورځوي، دا وویروئ. وآخرین، او هغه نور کافران هم وویروئ. و دیگه کافران هم بترسانید،
من دونهم سی هغه له دغو موجودو نه غیر دي کازي کافرای موجوده غیر است لا تعلمونهم په نورو کافرانو تاسې علم نه لري الله یعلمهم الله پې باندې ډېر ښه علم لري نو دې کافرانو مقابله کې داسې ځان تیار کړي چې دام ویریږي او له دې نه وروسته کافران 100 200 300 کاله وروسته چې راځي ما تا ته خو نه دي معلوم الله ته معلوم دي چې هغه به لا څنګه کافران دي چې هغه هم پې باندې ویریږي چې والکه له دې خلکو ځان ساته بیا به د داسې حال لکه د انګریزانو لکه د روسانو یا لکه د امریکانیانو انشاء الله داسې حال به دي ځان جنې ساته دې مقابله کې داسې ځان تیار که و آخرین او نور وویروه من دونهم له دغو کافرانو نه سوا لا تعلمونهم تاسې پې علم نه لرئ په هغو کافرانو چې وروسته راځي الله یعلمهم الله پې باندې علم لري دا نو د الله په لاره کې ځان تیارول وسلې مسلې تیارول د الله دشمنان ویرول وعدوکم او خپل دشمنان ویرول کوم چې تا سره دشمني کوي دا فرض ده لکه اودس لمونځ داسې فرض ده په دې لاره کې به خرچې کوي اوس الله تعالی یوه بله خبر کوي چې نو دا وسلې دا خو پیسې غواړي دا ټریننګ د مجاهدینو دا خرچې غواړي اسونه اخیستل جنگي اسونه دا خو ډېر قیمت وي خو څه دلته د ګاډیو د اسګاډي خرګاډي اسونه نه وي هغه یو دانه 7 لکه 8 لکه 10 لکه روپۍ هغه اسونه خو ډېر قیمتي دا خرچې غواړي الله وایي دا غم مه کوئ تاسې د الله په لاره کې خرچه وکړئ الله به د هغې بدله تاسې ته پره درکوي هم په دنیا کې هم په آخرت کې دا سوچ مه کوه زه به د الله په لار کې خرچه وکړم بیا به بله ورځ سوال ته ناست یم بیا به زه فقیر یم مسکین به یم دا چېرته راځي ته دلته له یو حاجي صاحب سره نیکي وکړه احسان وکړه چې هغه به یې تا نیکي هېروي چې حاجي صاحب یې نه هېروي الله به څنګه یې تا نیکي هېره کړي دا سوچونه مه کوه تو به د الله په دین خرچې کوې تا ته بیا بدله نه راځي وما تنفقو او هغه څه تنفقو چې تاسې خرچه کوئ من شیء د یو شي نه فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې یوفا دا به پوره درکړی شي وفا یوفي توفیتا باب د تفعیل پوره ورکول باب د تفعیل له وفا نه وفا پوره کولو ته وایي یوفا الیکم تاسو ته به پوره درکړی شي وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نه کیږي الله به په تا ظلم نه کوي چې تا به 1000 روپۍ لګولي الله به 10 روپۍ درکوي نه پوره به یې درکوي 1 روپۍ ظلم هم له تا سره نه کیږي وان جنحو د دې آیت مناسبت نو تاسې کافرانو مقابل کې اعداد وکړې د کافرانو مقابل کې وسلې برابرې کې خرچې وکړې کافران خو نو مړه کېږي ذاتي خو به جنګ یې کانو تا به ویرولي هغه به خبرو ته کینی هغه به وایي زه صلح کوم زه تا سره خبرې کوم الله وایي بلکل خبرې ورسره وکړه دا د ویرولو مطلب هم دا و چې دی د تکبر له اس نه راکوز سي دی د حماقت له خره نه راکوز سي او سم د سړیتوب په میدان تا سره کینی مسلمانان دته د مسلمان انسانانو په شکل معرفي سي تر اوسه خو د مسلمانان د غلامانو په شکل باندې کتل د سوچ کول چې دا مسلمانان به په $2 اخلم خرڅوم خو چې اوس یې زور ولیدل اوس به خامخا صلح ته کیني بیا تم ورسره کینه او دا سوچ مه کوه چې دا کافران به مې دوکه کي په الله بروسه وکړه په خبرو کې دې بیا نسي ماتولی په الله بروسه وکړه په خبرو کې به هم ته ماته یې در سخنرانی و در مباحثه و در مفاهمه باز تو یاره شکست میتی که به الله توکل بکنی و ان جنحو او کدی میلان وکو للسلم صلح ته مسالمه ته جوړجاړي ته فجنح لها اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم میلان وکا تم توجه وکا وتوکل علی الله او بروسه وکا اعتماد باور وکا علی الله فالله باندې هو السمیع الله تعالی اوریدون کیدا دی کافرانو دی خبرو دی پروګرامونو العلیم الله تعالی علم لري د دې په فریبونو د دې په مکر په چالونو دی غم مکوه بس خبرې ورسره وکړه ځکه خو ودې ویرول خبرو ته دې کېنول نور په الله توکل وکړه
و ان یریدو که دوی په دې خبرو کې تا سره د خیانت اراده وکړي د غدر تا ته وایي زه خبرې دې سره کوم اول ته دی بمباریانې جنگ تیز کی ویریږه مه الله له تا سره ده مؤمنان له تا سره دي و ان یریدو او که دوی اراده وکړي ان یخدعوک چې تا سره دوکه وکړي په دې خبرو په دې مصالحه په دې کې دوکه وکړي خدع یخدع خدعا دوکې ته وایي فإن حسبك الله اصلا دې شرط محذوف ده و ان یریدو ان یخدعوک او که دې اراده وکړي چې تا سره دوکه وکړي نو فلا تحزن خفه کېږه مه د دې له دوکو نه خفګان مه کوه دا فإن دا جزا نه ده دا علت الجزا ده ولې مه خفه کېږه تا ته الله کافي ده د دې په مقابله کې فإن حسبك الله یقینا کافي ده تا ته الله تعالی هو دا الله تعالی الذي هغه ذات ده ایدک چې تا تقویه یې کړې ده أيد يؤيد تأييدا فهو مؤيد والمفعول به مؤيد باب تفعيل لأيدنا أيد قوة تواي تأييد تقوية تواي الله أغزات دا أيدك ستا تقوية كريدا بنصره بخبل مدد وبالمؤمنين أو بمؤمنانو الله تاتا كافي دا ولي الله تاتا كافي دا سو نصرتي ذكر كرو دوا نصرت الله تا ته ځکه کافي ده یو په خپل مدد د تا مدد کړی یو په خپل نصرت د تا نصرت کړی یاو بلې په مؤمنانو د تا نصرت کړی یکی به نصرت خود نصرت تو کرده دیگه به مؤمنا هو الذي الله هغه ذات ده ایدک بنصره چې مدد کړی ده ستا په خپل مدد وبالمؤمنین او په مؤمنانو اے طالبانو خصوصا دی مجاهدینو طالبانو دغه عام خلق نه دي دا دی ولس خلق دا پلانای کاکا پلانای اجسا پلانای ماما پلانای سا پلانای سا پلانای سا سدا دکانداری کوي دا پټی کې کار کوي باغوانی کوي خیاطی کوي ډریوري کوي کلندری کوي دا یو بل چیرته استادان بلجه حکومت سره کار نه لري خپل دغه اصلا دی موږ تاسو یو مدد د الله د نصرتونو نه یو د الله نصرت د بل د چا نصرت ده د دغه ملت د دې ولس د دې دا ولس نازوي دا لزانه خوشاله کوي چې د دغه نصرت در سره نه الله ګور ذکر کړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي موتاتم نه وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ما په دغه مؤمنانو د تا نصرت وکړو دې ته د بخوار سترګه مګوره په سوچ کې دیم داران نسی سدا ولا زیم سدا پیکا واشتا دودو می وګی تا چولای دا غلام جان کا کالب کې څه شی ده دا د سوچ کې ران سي ته نه ذکر کړی دلته څوک ذکر کړی ده غلام جان کا کای ذکر کړی ده هغه عام مسلمانان ذکر کړی دا تا ته ډوډۍ در کوي دا تا ته شپه در کوي دا پتا خرچې کوي دا یقیني تر مغلوی مجاهدین دي مونږ خو یو ځای چاپه ولویږي خو طالب قومندان سوی دوه کسان شهیدان سي عوام څنګه سي عوام دیم شهید سي ښځې هم شهیده سي پلار هم شهید سي بچیان هم شهیدان سي کور هم وران سي غوا وزه دایم پکې مړې سي د هغو جهاد بالنفس و جهاد بالمال ټول وسي د مونږ خو د یو هم داسې نه دی سوی چې په کور د چاپه لوېدلې ټول پکې کورونه خو مې دلته یا بل ځای یا بل ځای مونږ پردو کورو کې شپې کوو هغه ټول را سره شهیدان سي دا عام ولس در سره ملګری سي چې دا در سره ملګری نه اتې لاړه کیسه ختمه سوه وروسته بیا هم راځي هو الذي الله تعالی هغه ذات ده ایدک چې تا تقویه یې وکړه یا رسول الله دا اصلا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب ده اول هغو ته ده بیا ما او تا ته ده او دا دې په خاطر چې ته خو بیخي دا سوچ مه کوه چې زه به مؤمنانو خیال نه ساتم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وایي چې تا نصرت مې په مؤمنانو کړی نو موږ خو بالکل په مؤمنانو کړی الله هغه ذات ده چې تا نصرت یې وکړو په خپل مدد او په مؤمنانو والف بین قلوبهم مدینه منوره کې دوه قبیلې وې اوس و خزرج د دې منځ کې په کلونو کلونو سلګونو کلونو دشمني وله د دشمني یو سل شل کاله وتی وو په سلګونو کسان پکې مړه سوي وو د دې په خپل قومي جنګونو کې اوس و خزرج نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله راغی دې دواړو ایمان راوړ
اسلام کې خو بیا دا نسته چې ته فلان یې ته فلان یې. انما المؤمنون اخوة، دی یو ورونه سول، دی کافرانو دی مقابل کې یو صف سول. الله دغه احسان بیانوي، وایي وګوره دا مؤمنان ما درته په زړونو کې مې الفت واچول. والف بین قلوبهم، الف یؤلف تألیف، باب دی تفعیل الفت اچول، مینه محبت اچول او الفت واچول. الله وایي ما بین قلوبهم، په ما بین د زړونو د دوی کې. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، که چېرته تا خرچه کړي وای ما هغه نعمتونه، مال دولت پیسې، فی الارض چې هغه په ځمکه کې دي، جمیعا ټول، که دا د ځمکې ټولې پیسې میسې تا خرچه کړي وای یا رسول الله، ما الفت بین قلوبهم، تا به الفت نه وای اچولی د دوی په زړونو کې. په پیسو په مالو په دولت باندې الفت نه راځي، الفت هغه په دین باندې راځي، محبت جوړ جاړی هغه په دین راځي. ما الفت، تا به الفت نه وای اچولی بین قلوبهم، په ما بین د زړونو د دوی کې. ولکن الله، خو لیکن الله تعالی الف بینهم، الفت واچول په ما بین د دوی کې. انه یقینا الله تعالی عزیز، هغه قادر دی په هر کار باندې، حکیم صاحب د حکمت دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب کوي، و یا رسول الله دوه قوت دی پکار دی، تا ته کافی دی، یو الله او بل مؤمنان. یا ایها النبی، اے نبی صلی الله علیه وسلم، حسبک الله، کافی ده تعالی را الله، ومن او کافی ده تعالی را هغه کسان، اتبعک چې هغه تابعداري کوي دستا، من المؤمنین چې هغه عبارت دی له مؤمنانو. الله دی کافی ده او هغه کسان تعالی را کافی دي چې هغه تا پسې روان دي، د تا متابعین دي، من المؤمنین دی مؤمنانو. د دې آیت دومه معنا داسې ده، اے نبی علیه الصلاة والسلام، تا ته الله کافی ده او مؤمنانو تم الله کافی ده. تو بم له الله نه سوال کوي، مؤمنان بم له چا نه سوال کوي؟ له الله نه. داسې نه ده چې تو به له الله سوال کوي او مؤمنان به له غیر الله سوال کوي، له باباګانو ماماګانو نه به سوال کوي. نه، الله د دواړو کافی ده. د تا تکلیفونه بم الله تر سره کوي، د تا حاجت بم الله پوره کوي، او د مؤمنانو. دا یې دویمه معنا سو. اے نبی علیه الصلاة والسلام، کافی ده تعالی را الله او هغه څوک، او کافی ده الله تعالی من هغه چا لره. حسبک الله، کافی ده تعالی را الله، وحسب من، الله کافی ده د هغه چا هم، اتبعک چې هغه د تا متابعین دي، من المؤمنین دی مؤمنانو، هغو تم الله کافی ده. نو الله د دواړو کفایت کوونکی ده، د تا هم د مؤمنانو. ته به هم له الله نه غواړې، مؤمنان به هم له الله نه غواړي. الله د دواړو کفایت کوونکی ده. تر همدې جې پورې بس ده. دې آیاتونو مطلب دا سو چې د الله په لاره کې باید موږ اعداد وکړو، ځانونه برابر کړو، ټریننګ وکړو، او په دې لاره کې خرچي وکړو. که څوک مال دولت لري، په دې پوره یقین سره چې په دې سره به د الله د دین دشمنان مرعوب سي، وبه ویریږي، د موږ دشمنان به ویریږي، مسلمانان به له شر نه خلاص. او په دې یقین سره چې الله به د دې خرچو بدله او عوض موږ ته راکوي. الله ظلم نه کوي، وانتم لا تظلمون، په تاسې به ظلم نه کیږي. او کافرانو که خبرو ته میلان وکړو، له دې سره به خبرې کیږي. بعضې وایي موږ خبرې نه کوو، دا کافرانو ته تسلیمېدل دي، دا کافرانو ته انقیاد کول دي. نه، کافرانو سره به خبرې کوي. مؤمن باید د جګړې په میدان کې هم مضبوط قوي اراده سړی وي. مؤمن باید په خبرو کې د منطق او د استدلال خاوند وي، او په دې خبرو کې به ته په الله باندې بروسه کوي. او که دې څه اراده د فریب درلوده، غم مه کوئ. الله له نبی علیه الصلاة والسلام مؤمنانو سره ده، او مؤمنانو باندې الله یې تاسې نصرت کړی. او بل دا که څوک غواړي چې د ولسونو منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، دا په پیسو نه کیږي، دا په مال په دولت نه کیږي، دا په نظریه او په عقیده کیږي. خلکو کې دین خور کوي، په خلکو کې د اسلام شعور پیدا کوي. چې یو وارې د ایمان په قرآن، خو ټول ایمان لرو چې دی دا قرآن زده کي، انما المؤمنون اخوة، د ده په زړه کې راسي. بیا دی څوک د تا دشمن نشي جوړولی، بیا یې څوک په دې نشي دوکه کولی چې ته پښتون یې هغه پنجابی ده. بیا دا مسلمان په دې نه دوکه کېږي چې ته پښتون یې هغه بلوچ ده،
ته پښتون هغه عرب ده، هغه حبش ده، هغه عجم ده. آب بیا د صحابه کرامو په شان سلمان فارسی، بلال حبشي، صهیب رومي، خالد ابن ولید قرشی رضی الله تعالی عنهم و ارضاهم، موږ یې منځ کې څه فرق کوو؟ یو ذره فرق نه کوو. موږ بلال حبشي ته هغه قدر و عزت لرو کوم چې سلمان فارسی ته لرو. ډېر مسلمانان بدلته د زوی د بچي خپل نوم به بلال وي، له محبت نه پرېږدو. ډېر مسلمانان وي د هغه نوم به سلمان وي، له محبت نه یږدو. د فارسی او د حبشیت خبرې د موږ ذهن ته نه راځي، نن په سوچ کې هم تېرېږي. په اسلام سره خلک راټولیږي، په دین سره خلکو منځ کې الفت راځي، په پیسو میسو باندې نه راځي. نه د دای پیسو سوچونه څوک کوي. تر همدې پورې بس ته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې، که څه زیادت او نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې. یا الله د تا په لاره کې اعداد او استعداد د جهاد نصیب کې. په دې لاره کې چې کومې خرچې کېږي مالی جاني، الله دې ټولو لولو بدلې په دنیا او آخرت کې مسلمانانو ته ورکړي. الله دې موږ تاسې مسلمانانو منځ کې په دین په ایمان سره الفت محبت واچوي لکه صحابو منځ کې. الله تعالی هم دې له عصبیت، نشنلیزم، قومیت، بدبیني نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله هم دې واقعي مسلمانان جوړ کړي. موږ تاسې نور مشران وي دې محله کې ډېر نیکان حاجي صاحبان ول، ټولو ته دعا وکړي الله دې مغفرت نصیب کړي. زنانه وي نارینه وي الله دې ټول مغفرت نصیب کړي. الله تعالی دې قبرونه ښایسته کړي. په حاضر مجلس دې الله تعالی فضل و رحم وکړي. الله دې موږ حسنات قبول او سیئات هم د الله په حسناتو بدل کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.